ګرانو کتونکو دا وخت تاسو کتلی شئ میشو په قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان لور وانه کې موجود یو لکه دلته د تېرې ورځې نه ولسي پاڅون چې کوم دی هغه دوام لري پر لت چې کوم دی هغه شروع شوی دی د وانه او د ډیر اسماعیل خان مین شاعره چې کومه ده بنده شوې ده دوی د غوښتنې لري د امن و امان حوالې سره نو په دې لړ کې چې کوم په دې ولسي پاڅون کې پر لت کې چې څومره ګډونوال دي هغې دپاره د الخدمت فاونډیشن لخوا انساني بنیاد باندې دلته د کانې چې کوم اهتمام دی هغه شوی دی دې وخت کې د الخدمت فاونډیشن جنوبي وزیرستان چې کوم ضلعي مشر دی یا جنرال سکرټري یا عام ولس دی موږ سره موجود دي دې سره خبرې کوو وهاب درته ووایه چې دا چې کوم دلته چې کوم ولسي پاڅون غړي دي د ګډونوال دي څومره کسانو پر تاسو بندوبست کړی دی او دا مو په څه وجه ورته وکړو دا خو یو داسې دوکانه چې موږ دا د انساني همدردي په بنیاد باندې چونکې دا غونډه علاقه ده موږ خپل ورونه دي تربرونه دي که نه موږ خپله علاقه ده موږ وزیر دي په دا کې نور غیر کوم موږ د دغه بندوبست تقریبا د 350 500 600 کسانو خدمت فاونډیشن لخوا خدمت طرفه دا بندوبست کړی دی دا ستاسو چې کوم مرکزي صوبایي مشران دي هغې په وینا کړې ده که نه او جی بالکل هغه نه موږ پوښتنه کوي موږ یو کار بغیر به مشران نه کوي الخدمت فاونډیشن چې کوم صوبایي کې پی کې صدر دی هغه په وینا باندې موږ ته دا ویلي دي که نه چې تاسو دغه لاده یا په کوم پاڅون دی تاسو هر قسم غا کوي امداد کوي تاسو د ضلعي صدر چې کوم دی د خبره واورېدله موږ سره دلته چې کوم جنرال سکرټري دی د الخدمت فاونډیشن درته ووایه دې نه مخه تاسو چې کوم مجاوړ ولسي پاڅون و د شمالي وزیرستان چې کوم پرلت په هغې کې هم تاسو مرسته کړې دي څرنګه دا سوچ تاسو جوړ کړو چې کوم ګډونوال دي د پرلت ولسي پاڅون د وزیرستان د واڼه هغې دپاره تاسو د کانې بندوبست وکړو جی لکه ما ویل چې د موږ چې کوم نام موږ د کوم نوم دی د الخدمت فاونډیشن دی د نوم نه ځایري چې چېرته خدمات ضرورت شي موږ هلته حاضر وي او دغسې په جوړ کې چې کوم په ننات وزیرستان کې پرین موږ چې د خلکو ولیده دا یخ کې رغلي وي دا سړک کې رغلي وي که نه بیا موږ ته دا محسوسه شوله چې دوی د پورې موږ د کانې بندوبست وکړي او که مزید موږ ته ضرورت شو د چای پروګرام به ورته کوو شلټر به ورکوو دوی د وایي چې موږ چې کوم د ولسي پاڅون د انساني بنیاد باندې موږ به دې سره هر قسم مرسته کوو دلته چې کوم چیرمن دی ویلج چیرمن احمد دا راته ووایه چې کوم د ولسي پاڅون چې کوم الخدمت فاونډیشن له طرفه کوم د خوراکي شیانو اهتمام شوی دی دوی د وایي چې نور هم چې کوم ممکن وي هغه خدمت کوو دې ته تاسو په څه نظر ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم په ټولو نه اول خو زه د میډیا د والو شکریه ادا کوم په هغې نه بعد جماعت اسلامي چې کوم د الخدمت فاونډیشن په نامه یو پراجیکټ دی د هغې دلته چې موږ دا پرلت شروع کړی دی دا موږ په عوامي سطح باندې هغه کړی دی دلته د موږ سره د ډېرې خلکې همدردۍ دي خو څوک جاني څوک مالي خو نن چې کوم جماعت اسلامي او الخدمت فاونډیشن کوم کار وکړو دا بالکل د ستایلو وړ ده ګوره چې په دوی خو موږ نه څه ورسره وي خو دوی خپل همدردۍ په بنیاد باندې چې د خلک ډېر ستړي شوي دي ژوبل شوي دي چې موږ دوی ته د کانې بندوبست وکړو نو ماشاءالله دوی په ډېره ښه طریقه باندې د هغه پرووایډ کړل او موږ نور هم چې څومره تنظیمونه دي هغې ته موږ هم دا ریکویسټ کوو چې چېرته کې چې داسې ولسي کسان وي او داسې ستونزه رامخته کېږي تاسو خپل ځان پکې پیش کوئ مننه تاسو د احمد خبره واورېدلې د الخدمت فاونډیشن چې کوم مشران دي هغې وایي چې موږ څومره د په سلګونو کسانو ته موږ خوراکي شیان چې کوم بندوبست هغه کړی دی دا صرف په دې وجه چې انساني بنیاد په خاطر همدردۍ په بنیاد دوی د وایي چې دا ولس چې کوم دي دا هم حقوق لري دغه ولس هم چې کوم ضروریات دي هغه هم لري دوی چې په دې درنه کې د تېرې شپې راهسې ورځ شپه دلته تېروي د خلکو دپاره دوی د وایي چې موږ به مزید هم دلته چې کوم د خوراکي شیانو د کانې پینې یا نور چې کوم د پنډولې چې کوم سیسټم دی هغې به هر ممکن تاوان چې کوم دی هغه دوی دپاره کوو نو په دې حوالې سره چې کوم د دې ګډونوال دي په دې پاڅون کې هغه که ځایي دي که مرکزي چې کوم ولسي پاڅون مشران دي هغې هم ستاینه وکړه دوی د چې موږ د الخدمت فاونډیشن ستاینه کوو چې په هر ځای کې چېرته هم په سیمه کې مشکل راغلی دی هغه که د سیلاب حوالې سره دی هغه که زلزله ده که نور هم چېرته په مسلمانانو باندې یا مقصد چې انسانانو باندې چېرته هم مشکل راغلی دی دوی د وایي چې الخدمت فاونډیشن چې کوم دی هغې له اړخه د دې خلکو سره مرسته شوي دي جی